د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د پاکستان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوه محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتين او د ملي جمهوریت ګوند د مشر مسندوړ د نیولو امر ورکړی. ولې د ترهګرۍ ضد محکمې د دوی د نیولو امر ورکړی؟ په پاکستان کې د پوځیانو او د پوځ مشر د فساد اسنادو خپرېدل په څه معنا دي؟ په همدې ټکو د خبرو لپاره له پښتونخوا نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين پر سکایپ له ویبو پښتو سره ملما دی. قدرمنو لیدونکو، د دې خبر پاتې جزئیات په موږ تاسو ته په نورو خبري سرویسونو کې درکړو. اوس راځئ د یو بل مهم خبر پر لور. طالبانو په لوګر کې د دریو ښځو په ګډون د 12 کسانو په درو وهلي. ځایي رسنیو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د دغه ولایت په مرکز پل عالم ښار کې د فوټبال په لوبغالي کې د زرګونو کسانو د سترګو پر وړاندې د دریو ښځو او 9 نارینه‌وو ته د طالبانو د محکمې لخوا ټاکل شوې سزا ورکړل شوې. ریپورټونه وایي دغه سزا داسې مهال پلی شوې چې خبریالانو ته د ویډیو او عکس اخیستلو اجازه نه وه. په لوګر کې د طالبانو د حکومت ولایتي چارواکو رسنیو ته ویلي دغو کسانو ته یاده سزا د لوګر د استیناف محکمې ټاکلې وه. هغوی ویلي چې دغه کسان د غلا، نه مشروع اړیکو او له کوره د تېښتې په تور نیول شوي وه چې د 21 او 9 درو ترمنځ وهل شوي. د طالبانو د حکومت ستر محکمې هم په جلا جلا خبرپاڼو کې په لغمان، تخار او بامیان ولایتونو کې یوازې په 2 وروستیو اونیو کې په مازر کې 11 ښځو او 12 نارینه‌وو ته د درو وهلو تعزیري سزا د ورکول کېدو خبر ورکړی. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه.